ستونزه دې حل کړه. پر لټۍ د برلاسۍ او په لږ وخت کې د ډیر کار کولو یویشت غوره لارې. د کتاب لیکوال براین ټریسي او د کتاب ژباړن ګلاب بهار. اتلسم څپرکی. کارونه مو په کوچنیو برخو وویشئ. که غواړئ یو لوی پړی جوړ کړئ نو یو تار به سره یوځای کوئ. همدارنګه هر کله چې یو عمل تکرار کړی شي دغه پړی قوي کیږي او د عمل په تکرار سره په پای کې دغه ریښه په یو قوي تناب بدلیږي چې تل زموږ د فکر په چاپیر کې ګرځي او راګرځي. ماردن. په ټنبلۍ د بریا غوره طریقې. لومړۍ طریقه. د ټنبلۍ یو مهم لامل دا دی چې هر کله موږ د یو کار سره مخامخ کیږو نوموړی کار زموږ په نظر ډیر سخت او لوی ښکاري. نو په ټنبلۍ باندې د بری کېدو له غوره طریقو څخه یوه دا ده چې د کارونو په سرته رسولو کې باید لوی کارونه په کوچنیو او وړو برخو وویشو څو په هر ځل د نوموړي کار یوه برخه سرته ورسو چې دا داسې مثال لري لکه د غوا د غوښې ټوټې کول او بیا د هغې څخه د خوړو استفاده کول او یا هم کله چې یو خیاط د کالیو ګنډلو لپاره یو ټوکر اخلي او بیا یې په څو برخو ویشي وروسته له هغې په جوړولو لاس پورې کوي چې په پای کې ټوټې په یوه جوړه لباس بدلیږي. یو څه باید اول تجزیه شي بیا تحلیل، نه د هغه برعکس. په رواني لحاظ د یو کار پای ته رسولو اسانه لاره د نوموړي کار پیل دی. هر کله چې یو لوی کار د یوې کوچنۍ برخې څخه پیل شي نو داسې یې وګڼه چې د هغه د کار د پیل څخه نیولې بیا تر پای رسولې اسانه دي. کله چې د یو کار څخه په یوې برخې باندې پیل کوئ او هغه کار سرته رسوئ نو د دې څخه داسې نتیجه اخیستل کیږي چې د یو نوي کار یا بل کار پیل به وکړي چې په همدې ترتیب شاید تاسو دا ووینئ چې تر هغې چې تاسو بل کار ته متوجه کیږئ کار به مو سرته رسولی وي. هغه اړین ټکي چې باید زه یې درته بیان کړم د کار ختمولو اړتیا او یا هم غالبا د کار ختمولو فشار دی چې د انسان په وجود کې غالبا شته. دا په دې معنی چې هر کله یو کار پیلوئ او نوموړی کار پای ته رسوئ نو تاسې به ضرور د خوښۍ او زیات قوت احساس کوئ ځکه چې انسان ضرور د یو کار او یا یوې پروژې له سرته رسولو څخه رضایت او خوښي څرګندوي. د دغه کار د سرته رسولو احساس او خوښي ستاسو مغز او اندروفین هورمون ته انګیزه او اراده درکوي چې ستاسو د احساس او توانمندۍ قوت زیات کړي او هر کله چې بیا تاسو په راتلونکي کې لوی کارونه ترسره کوئ نو ډیر په خوښۍ او رضایت به یې سرته رسوئ. سربیره پر دې تاسو ته تر ټولو له هر څه څخه زیات د خوښۍ او خوشحالۍ احساس درکوي. لکه هر څومره چې تاسو ډیره ډوډۍ وخورئ نو په هماغومره به ستاسو انرژي زیاته او فردي قدرت مو اضافه شي. هر کله چې تاسو د یو کار یو برخه پیل او پای ته ورسوئ نو ستاسو فردي ځواک به غښتلی او د کار د نورو برخو تر اخره به دوام وکړي. لنډه دا چې د پرمختګ لپاره تاسې هر ګام واخلئ تاسې به د پرمختګ ځواک درکړل شي او هر قدم چې په بری وهئ په هماغه اندازه به ستاسو د پرمختګ او مخکې تلو ځواک او قدرت قوي کیږي چې په همدې ترتیب تاسو ته یوه انګیزه پیدا کیږي او خپلو کارونو ته به ادامه ورکوئ چې بالاخره د یو لوی کار پای به تاسو ته د خوښۍ او رضایت احساس درکوي او دا رضایت به مو په هره کامیابۍ کې مل وي. دویمه طریقه چې له تاسو سره د کار په اجرا کولو کې مرسته کوي د سویسي پنیر غوڅول دي. یعنی هماغسې لکه چې تاسو یو لوی سویسي پنیر غوڅوئ. دا نو زموږ په ارادې پورې اړه لري چې څنګه کولی شو ډیر کار په لږ وخت کې ترسره کړو. اراده وکړئ چې په کار سره ځان مشغول او په کار کې ځان مصروف وساتئ یا په بل اصطلاح د کار د غوڅولو لپاره کار پیل کړئ. د دې طریقې استعمال ډیر لازم او اړین دی چې په یو معین او مناسب وخت کې تصمیم ونیسئ. یعنی مخکې له دې چې کار پیل کړئ 15 یا 10 دقیقې کار په اړه فکر وکړئ او وروسته کار پیل کړئ او د بل کار د یوې برخې لپاره فکر او بیا یې په پیل شروع وکړئ. لکه څنګه چې لومړی ډوډۍ خورئ او وروسته خوب ته ځئ په همدې ترتیب لومړی د کار په اړه فکر وکړئ او وروسته یې پیل کړئ. کله مو چې په دې ترتیب کار پیل کړ نو د شوق او تمایل حرکت به مو پرمختګ کوي او د کار ختمولو انګیزه به درکوي ځکه مخکې له مخکې مو کار ترسیم کړی چې د دې انګیزې په درلودو سره تر هغه کار ته دوام ورکوئ څو مو پای ته نه وي رسولی چې دغه د کار دوام مو احساس ته د تغذیې ورکولو په معنا دی. تاسو کولی شئ د پورته یعنی د غوا غوښې ټوټه کولو او د سویسي پنیر غوڅولو له طریقې څخه د هر کار په اجرا کولو کې او سرته رسولو کې د کار له پیل څخه د کار تر پایه د هر ډول مشکل امره او نه کیدونکي کار چې سخت په نظر درځي استفاده وکړئ.
د دې طریقو استعمال چې پر ټنبلۍ باندې د بری او قوت ورکونه څنګه صورت نیسي شاید تاسو حیران پاتې کړي، لیکن د دې طریقو استعمال کوونکي چې اکثر زما ملګري او دوستان دي یوازې په اراده کولو او د یوې صفحې په لیکلو حتی د ورځې په جریان کې د یو پاراګراف په لیکلو ځانونه برلاسي او کامیاب لیکوالان کړي. تاسو هم کولی شئ چې همدغه کار ترسره کړئ. عملی تمرین: همدا اوس له پورته ذکر شوو طریقو څخه په خپل کار کې استفاده وکړئ او د یو بیړني او عاجل کار د پیل لپاره د پورته یادو شوو طریقو یعنی د غوا غوښې ټوټه کونې او د سویسي پنیر غوڅولو څخه د کار په اجرا کولو کې استفاده وکړئ. د کامیابو او برلاسو خلکو ترمنځ ګډ یعنی مشترک خصوصیات او ښېګڼې په دې کې دي چې ټول اهل عمله یعنی فعالیت کوونکي دي او هر کار د عمل ډګر ته غورځوي. په دې معنی کله چې یو ښه مؤثره او ګټوره نظریه واوري نو په بیړه هغه عملي کوي او ګوري چې تر کومه حده ورته نوموړې نظریه ګټوره ده. بالاخره وخت مه ضایع کوئ او همدا نن دغه ذکر شوي طریقې عملي کړئ او کار ته ملا وتړئ. بریمن اوسئ. ښه وخت.